جلاله الله تعالی فرمایي چې د ما خبره او د ما د رسول خبره د اولو الامر خبره ومنئ. اولو الامر دا زمونږ تاسې امیر المؤمنین حفظه الله تعالی زمونږ تاسې اولو الامر دی او د ده خبره باید ومنو. د ده مسؤلیت دا دی چې د شریعت تنفیذ وکړي، شریعت نافذ کی، اسلام نافذ کی. شریعت څه شی دی؟ قرآن، حدیث او فقه. حدیث مبارک د قرآن کریم تشریح دی، فقه د قرآن کریم د احادیثو مبارکو تشریح دی. دا ټول اسلام دی، ټول شریعت دی. د ده مسؤلیت دا دی چې د شریعت تنفیذ وکړي. نو دی به ګوري چې کوم حکم په خلکو کې کمزوری دی، خلک نه عملي کوي. ځینې خبره به قرآن کې وي خو پیغمبر خو زمونږ علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اب فرمان صادروي چې تاسې پلانی کار وکړئ. ځینې خلک وایي چې دا قرآن کې شته دی، ده دا خبره څرنګه وکړه. دا د ده مسؤلیت دی، د ده علي قدر مسؤلیت دی چې قرآن تنفیذ وکړي او کوم حکم چې کمزوري وي هغې په باره کې به دی فرمان صادروي. دا د ده مسؤلیت دی. همدارنګې کوم حکم په حدیثو مبارکو کې راغلی دی هغه خلک عمل ورباندې نه کوي، نو د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله مسؤلیت دا دی چې هغې په باره کې فرمان صادر کړي چې تاسې دا کار وکړئ. وراقیموا الصلاة پیغمبر علیه قرآن کې الله تعالی فرمایي تاسې مونځ وکړئ، خو بیا هم پیغمبر علیه الصلاة وسلام د مانځه په باره کې حکمونه کړي دي. همدارنګې فقه کې به یو حکم وي، خلک بنا عملي کوي. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله مسؤلیت دا دی چې هغې په باره کې فرمان صادر کړي، خلکو باندې تاکید وکړي چې دا کار کوئ. ځنه به انتظامي امور وي، انتظامي امورو په باره کې به فرمان صادریږي. بیا د انتظامي امورو په باره کې چې فرمان صادر شي عملي کول واجب دي، ځکه الله تعالی فرمایي چې تاسې د اولو الامر خبره ومنئ. که کومه خبره قرآن کې دی د خبره وکړه خو هسې قرآن کې دی، حدیثو کې دی، فقه کې دی، خو هسې هم دی خو د تنبیه دپاره د تاکید دپاره دا فرمان صادریږي. نور که چېرته انتظامي امور وي چې هغه مخصوصا په قرآن حدیث او فقه کې نه وي راغلي هغې په باره کې فرمان صادر شي، هغې منل هم واجب دي او باید سړی په ځان باندې عملي کړي. مباح شي باندې چې حکم وشي هم مباح شی واجب کېږي. نو دا د ده حکم نه بلکې د الله تعالی حکم دی، ځکه الله تعالی خلیفه دی، د الله تعالی نایب دی.